په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د لوړپوړي طالب چارواکي او د البدر قلي اردو قماندان ملا عبدالغفار محمدي د وژل کېدو خبر ورکړل سوی. اوس طالب چارواکو د هغه د وژل کېدو په اړه غبرګون وښود. دا چې د ملا عبدالغفار د وژلو ادعا چا او څنګه کړې او طالبانو د هغه د مرګ او ژوند په اړه څه ویلي، بشپړ حال راسره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د پخواني امنیه قماندان د وژل کېدلو ادعا طالبان یې ردوي. د مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي مسیم نظري په یوه ټویټ کې ادعا کړې چې د کندهار پخوانی امنیه قماندان ملا عبدالغفار محمدي د دوی د جنګیالیو سره په مخامخ جګړه کې وژل سوی، مګر طالبان دغه ادعا نه مني او ردوي یې. طالبان په پنجشیر ولایت کې د کندهار ولایت د پخواني امنیه قماندان او د 205 البدر قلي اردو د معاون ملا عبدالغفار محمدي وژل کېدل ردوي. کندهار کې د طالبانو د 205 البدر قلي اردو ویاند مولوي شکیب اطلاعات وروسته وویل چې ملا عبدالغفار محمدي هیڅ کومې جګړې ته نه دی تللی، بلکې ارزګان ولایت ته یې سفر کړی دی. هغه وایي چې د مقاومت جبهې دغه ډول ادعاوې له حقیقت څخه لرې دي او کوم اساس نه لري. په ورته وخت کې د کندهار ولایت مقام هم د مقاومت جبهې د ادعاوې ردوي او وایي چې ډیر ژر به د 205 البدر قلي اردو د معاون د ژوندوني کلیپ خپور سي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د مقاومت جبهې ادعا کړې وه چې په پنجشیر کې د کندهار پخوانی امنیه قماندان ملا عبدالغفار او بګرام ولسوالۍ کې ملا ملنګ د دوی د وسلوالو لخوا وژل سوي دي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه موثقو خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.